السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته غواړم یو دوه نور مثالونه د لوګاریتمي معادلو چې لږ به له تیرو مثالونو نه پیچیده وي وړاندې کوم. خو دا غیر مساوات نه دي، دا مساوات یعنی معادلې دي، هغه معادلې چې لوګاریتم کې شامل وي. نو اولین مثال د دې ویډیو هغه په دې ډول ده چې وایي لوګاریتم په قاعده د دوو د 9 په طاقت د x منفي 1 جمع 9 پر 3 په طاقت د x منفي 1 جمع 1 مساوي کیږي له 2 سره. داسې یوه معادله کې به x موږ څنګه پیدا کوو؟ طریقه یې لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې وه، هماغه رقم دواړه طرفونه د معادلې د لوګاریتم د قاعدې د طاقت په حیث لیکو. نو د لوګاریتم قاعده 2 ده، نو دا 2 په طاقت د چپ طرف باید مساوي شي له 2 په طاقت د ښي طرف سره. ښی طرف خو 2 ده، دا دلته لیکو، او چپ طرف چې ده هغه د لوګاریتم قاعده د 2 د دغه کسر چې هغه د 9 په طاقت د x منفي 1 جمع 9 پر 3 په طاقت د x منفي 1 جمع 1. اوس موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وو چې کله 2 په طاقت د لاګ 2 یا یو عدد په طاقت د داسې یو لوګاریتم چې دغه لوګاریتم قاعده هم هماغه عدد وي، دا دواړه معکوس عملي دي، نو دا سره کنسلیږي او له بله سره کنسلیږي. نو موږ له دې نه لاسته راوړو چې 9 په طاقت د x منفي 1 جمع 9 پر 3 په طاقت د x منفي 1 جمع 1 باید مساوي شي له 4 سره. له دې نه موږ طرفین و سطحین کوو. طرفین و سطحین نه وروسته موږ لاسته راوړو چې 9 په طاقت د x منفي 1 جمع 9 مساوي کیږي له 4 ضرب 3 په طاقت د x منفي 1 جمع 4. اوس دا معادله لاسته راوړل، لیکن دا هم ډیره ساده نه ښکاري. دلته موږ 9 لرو په طاقت د x منفي 1، دلته 3 په طاقت د x منفي 1 او نامعلوم اوسم عادي حالت کې نه دي، نامعلوم په طاقت کې دي. نو موږ دې سره یو بل ټریک یا یو بل چل کوو، هغه دا ده چې که چیرې دا 3 موږ دا 9 په طاقت د 3 په طاقت ولیکو چې قاعدې کم نه کم ټولو مساوي سي، نو د 9 په ځای باندې 3 مربع ولیکو. 3 مربع کل په طاقت د x منفي 1 جمع 9 دا هم دې خواته راوړو، دا به شي منفي 4 ضرب 3 په طاقت د x منفي 1 او دا 4 هم دې خواته راوړو، دا به منفي 4 شي، دا به مساوي شي له 0 سره. اوس دا یو داسې معادله شوله چې مجهول بیا په طاقت کې موقعیت لري یا په توان کې موقعیت لري. نو که چیرې د دغه دواړو موقعیتونه ته تغییر ورکو، نو موږ داسې لیکلی شو چې 3 په طاقت د x منفي 1 کل مربع منفي 4 ضرب 3 په طاقت د x منفي 1 جمع 4 او منفي جمع 9 او منفي 4 به شي جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. اوس که چیرې دغه 3 په طاقت د x منفي 1 ته یو بل نوم ورکو، یعنی z ورته ووایو، نو دغه معادله د z په شکل باندې ولیکو، نو موږ ته به لاسته راکړي دا 2 درجهیي معادله چې z مربع ځکه د 3 په طاقت د x منفي 1 لپاره z ږدو هر چیرته منفي 4z جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. اوس خو دا یو 2 درجهیي معادله ده او اسانه حل کیږي، او حل هم دا چې یو z باید د موږ منفي 3 شي او بل z د موږ جمع 3 وبخي او بل z د موږ باید جمع 1 شي. اوس موږ د x غواړو پیدا کو، ځکه z موږ نه غواړو پیدا کو. د z د پیدا کولو د x د پیدا کولو لپاره z ضروري دی چې پیدا کو. نو موږ لرو چې 3 په طاقت د x منفي 1 مساوي کیږي له z سره. اول به د یو z علامه د یو z عدد بدلته واچو، نو هغه به 3 شي. اوس د ښي طرف توان یو د قاعدې دواړه مساوي دي، نو x منفي 1 مساوي کیږي له 1 سره. د دې لپاره x باید مساوي سي له 2 سره، دا یو قیمت د x شو. او د دویم قیمت لپاره موږ لیکو چې 3 په طاقت د x منفي 1 چې هغه z ده، نو د z دا بل قیمت څه ده
هغه یو د جمع یو لیکو. اوس دلته قاعدې مختلفې دي، نو څنګه به کوو؟ 3 په طاقت د x منفي 1 به چپ طرف ته هماغسې لیکو، د یو په ځای به 3 په طاقت د 0 ولیکو، ځکه هر عدد په طاقت د 0 هماغه یو کیږي. نو اوس قاعدې مساوي دي، توانونه باید مساوي، نو x منفي 1 باید مساوي شي له 0 سره، نو د دې لپاره x باید مساوي شي له 1 سره. دا یو مثال شو. اوس ګوره په داسې معادله کې همداسې معلومات نه کېده چې دا به x به 2 قیمته ولري که یو قیمت به ولري، خو کله موږ چې دا معادله دې شکل ته راوستله دلته یې موږ ته 2 درجهیي معادله راکړله. یو صورت کې به باید پام واوسېږي چې که چیرې دغو دواړو عددونو کې یو له دغو ریښو نه یا یو له دغو حلونو نه منفي و، هغه منفي نه حسابوئ، هغه منفي له نظر نه وباسئ، ځکه داسې یو عدد نشو موږ مساوي کولی له منفي سره، داسې یو عکس یا داسې اکس موږ نشو پیدا کولی چې یو مثبت عدد په هغه اکس باندې په طاقت جګ کو او موږ ته یو منفي عدد راکړي. نو د یوې نقطې ته باید تاسو توجه وي. او دویم مثال لپاره داسې یو سوال حل کوو لکه چې چیرې ولرو چې لوګاریتم په قاعده د 2 9 منفي 2 په طاقت د x مساوي کیږي له 3 منفي x سره. اوس به دا سوال څنګه حل کوو؟ د دې سوال د حل لپاره باید اول ټولو نه موږ متوجه شو چې هماغه کومه مرحله چې په عادي لوګاریتمي معادلو کې اخلو همغې مرحلې نه کار اخلو. دواړه طرفونه د معادلې د لوګاریتم د قاعدې د توان په حیث لیکو. نو 2 په طاقت د ښي لاس باید مساوي شي له 2 په طاقت د چپ لاس سره. 2 په طاقت د چپ لاس باید مساوي شي له 2 په طاقت د ښي لاس سره. 2 په طاقت د ښي لاس ښی لاس د معادلې دا ده چې د دې 2 طاقت باید 3 منفي x شي او د دې 2 طاقت باید لوګاریتم په قاعده د 2 9 منفي 2 په طاقت د x شي. اوس دغه لوګاریتم په قاعده د 2 سره خلاصیږي، نو موږ لرو چې 9 منفي 2 په طاقت د x باید مساوي شي له 2 په طاقت د 3 منفي x سره. اوس که چیرې متوجه شو موږ دا معادله داسې لیکلی شو چې 9 منفي 2 په طاقت د x باید مساوي شي له 2 په طاقت د 3 پر 2 په طاقت د x داسې هم لیکلی شو. اوس که چیرې موږ طرفین وسطین کو د دې مخرج یو ده، نو یو ضرب 2 په طاقت د 3 به هماغه 2 په طاقت د 3 سي چې 8 ده، 8 باید مساوي سي له 2 په طاقت د x ضرب 9 منفي 2 په طاقت د x سره. اوس په دې کې که چیرې موږ دا ضرب کو سره نو موږ لاس ته راوړو چې او هر څه دی زه په بله مرحله کې په بل سټپ کې 8 مساوي کیږي 9 ضرب 2 په طاقت د x منفي 2 په طاقت د x دلته لرو 2 په طاقت د x دلته لرو 2 په طاقت د x کل مربع بشي. نو دا اوس که چیرې هر څه د معادلې دې طرف ته راوړو نو موږ به ولرو چې 2 په طاقت د x کل مربع منفي 9 ضرب 2 په طاقت د x جمع 8 مساوي کیږي له 0 سره. اوس موږ بیا ګوره داسې یو معادله لرو چې مجهول په توان کې ده، نو موږ داسې یو عدد اختیارو، داسې یو سبسټیټیوشن یا داسې یو بل سمبول لکه زد که چیرې ولیکو چې زد مساوي کیږي له 2 په طاقت د x سره او د 2 په طاقت د x په ځای باندې هر چیرته زد وضع کو، نو موږ به ولرو چې زد مربع منفي 9 زد جمع 8 باید مساوي سي له 0 سره. دا اوس یو عادي 2 درجې معادله ده. د کومې حل چې ده هغه ده زد یو باید مساوي سي له 8 سره او زد 2 باید مساوي سي له 1 سره. نو اوس 8 او 2 دواړه مثبت عددونه دي. په دغه معادله کې دواړو کې د زد په ځای باندې دواړه تحقق موندلی سي. نو اول لیکو چې که چیرې 2 په طاقت د x مساوي شي له زد 1 سره چې هغه 8 ده،
نو x بیا مساوي کیږي له 3 سره دا یو قیمت د x شو او بیا که چیرې 2 په طاقت د x مساوي شي له 1 سره z2 سره نو بیا په دې حالت کې x باید مساوي شي له 0 سره. دا بل مثال شو. دا رقم معادله کې اوس x 2 دانې قیمتونه لري. اوس بیا هم که چیرې یو بیا زه غواړم دا تذکر وکړم چې که چیرې په دغو دواړو حالونو کې یو له دېو نه منفي عدد وایي بیا موږ هغه منفي عدد په نظر کې نه نیو، بیا مې صرف هغه مثبت عدد په نظر کې نیو. نو سوال داسې پیدا کېږي چې که چیرې دا دواړه عددونه منفي راوځي، دوه ریښې منفي وي، بیا نو موږ په دې نتیجې باندې رسېږو چې دا معادله بیخي حقیقي حل نه لري. مننه.